لکه اوس دا خلک ته وینې څونه پریشانه دي. الله دې د دې یو عزله وکړي. موږ به بار بار ورته ویل د آنلاین صرافي یا آنلاین سیسټمو والا چې کوم کاروبار دی کوي پیسې به کې جمع کولې موږ ته ګټه راځي ولا موږ ته دونه منافع راځي ولا موږ ته دونه منافع راځي. بعض علما هم خوران په دې کې ښکېل سوي هغوی هم جواز ورکړی. اوس هر مسلمان په خپل کور کې په دې روژې مبارکه کې پریشانه ناست دی. د چا یې په لکو نه په میلیونو روپۍ یوړلې په عربو ډالر یې یوړل خلکو کې جمع کولې دلته دا نور دلالان یې کړي وو دې به خلکو یو بل ته دعوت ورکوئ. همیشه دا خبر موږ کوو چې هر کار د اسلام د شریعت د اصولو لاندې کوئ د دنیا او آخرت کامیابي به مو په برخه وي. په کاروبار کې خصوص ډېر زیات احتیاط کول پکار دی. شریعت او اسلام د کاروبار دپاره خپل اصول او ضوابط مقرر کړي دي. د دغه اصول او د ضوابطو لاندې که تا کاروبار وکړي د دنیا او آخرت ګټه دي ده او که د دې څخه سرغړونه وکړل پر بله لار ولاړې عارضي ګټې ته دې وکتل بیا به د دنیا او آخرت ناکامۍ سره مخامخ کېږي. لکه اوس دا خلک ته وینې څونه پریشانه دي. الله دې د دې یو عزله وکړي. موږ به بار بار ورته ویل د آنلاین صرافي یا آنلاین سیسټمو والا چې کوم کاروبار دی کوي پیسې به کې جمع کولې موږ ته ګټه راځي ولا موږ ته دونه منافع راځي ولا موږ ته دونه منافع راځي. بعض علما هم خوران په دې کې ښکېل سوي هغوی هم جواز ورکړی. نو هغه د مسلمانانو ته څومره تاوان ورسېدی. په وار وار موږ دا وویل ویډیو مې جوړې کړلې چې آنلاین سیسټم چې کوم دی دا د شریعت د اصولو او د ضوابط څخه ډیر خلاف دی. د کاروبار دپاره چې کوم اصول دی شریعت یې دي دا زما او ستا د ګټې دپاره دی زما او ستا د منفعت دپاره دی. لیکن که چیرې ما او تا د دې څخه سرغړونه وکړو موږ ته تاوان رسېږي. په ظاهره تاسو ګټې ته ګورئ عارضي او جعلي ګټې ته ګورئ د شریعت اصول په عماله سول اخر تاوان چا ته رسېږي؟ علماو ته خو نه رسېږي شریعت ته خو نه رسېږي تا ته په خپله تاوان رسېږي. څونه تحقیقات موږ پر دې باندې وړاندې کړل چې ګورئ په دې کې دا قباحتونه نسته قبضه نسته مال عیب نسته په مابینځ کې هسې درته وایي د سکرین پر مخ باندې دا خبره ده چې دا سودا وسوه دونې ګټه سوه دونې نه وسوه دونې تاوان سو هېڅ شی هم په حقیقت کې نه. علماو او د ملک پر سطح معتمدو دارالفتاعاتو پر دې باندې د عدم جواز حکم ولګوي لیکن زموږ خلک نه راګرځېدل. دا موږ همیشه دا رقم یو چې عارضي ګټه ووینو که د شریعت او د اسلام موافقه که خلاف بس موږ ته د خیره موږ هغه ګټه ته ګورو نو خود به تاوان موږ سره مخ وي. دا سود چې خلک کوي دا ولې کوي دا د عارضي ګټې ته ګوري. قرآن کې الله وایي سود په ظاهره دوچنده یا ډیره ده لیکن په حقیقت کې دا ډېر سخت نقصاندeh دی. دا هغه رقم شی د شریعت چې خلاف وسي په هغه کې به تاوان وي. دا خلکو ته به موږ ووایو چې مه کوئ د دې کار نه لاس واخلئ. اوس هر مسلمان په خپل کور کې په دې روژې مبارکه کې پریشانه ناست دی. د چا یې په لکو نه په میلیونو روپۍ یوړلې په عربو ډالر یې یوړل خلکو کې جمع کولې دلته دا نور دلالان یې کړي وو دې به خلکو یو بل ته دعوت ورکوئ. المؤمن غیر کریم مؤمن خو یو ساده مسلمان دی خواره کوي چې دې ته وویل چې زما سره پیسې په لکو کور ته پرتې دا ښه دي که ده ته ورکړم په کاروبار باندې به راوچي هغه یې په دې څه خبر دی. ده به د مزاربت شرایط ورته وویل چې ته ما ته په مزاربت راکړه دا وکړه. دغه پوښتنه خو نو ده نه سوی کولی چې تا ته خو به زه په مزاربت درکړم ته څه معامله پکې خبره خو به دا ځای کې ده. ډېر علما هم په دې کې ښکېل وو دې ته جواز ورکړي وایي په دې کې شریعت کم قباحتونه نسته. نن به څوک ذمه داره دی د دې نن د دې څوک ذمه دار دی د دې خلکو د پیسو د دې تاوانو د نقصانو څوک ذمه دار دی؟ همیشه که موږ د علماو سره په کاروبار کې په هره معامله کې مشوره نه یې کړې یا مې مشوره ورسره کړې د علماو د قرآن او د شریعت خبره موږ نه یې منلې موږ به همیشه د تاوان سره مخامخ یو. دا اول وار نه دی دا څوهم وار دی زموږ مسلمانان داسې کډې ته ولیږي د داسې مشکلات سره مخامخ کېږي. وجه څه شته موږ عبرت نه اخلو موږ د عارضي ګټې ته ګورو موږ د هغه معمولي فایدې ته ګورو موږ د جعلي کاروبار ته ګورو موږ د دغه مشکلات سره مخامخ شو. په 2009 کې د ډبل شاه په نامه باندې یو کس دا ځان خلکو ته ډېر مصلح معرفي کړی و. مسکینانو ته به
صدقې ورکولې، پیسې به یې شیندلې، عمرې تبکلې دورې وکړه، دا نیک کار وکړه. خلک یې را جلب کړه، د خلکو پیسې جمع کولې یو دم وغورځېد، ټول خلک یې پر ډاک دغه یې کښېنول خالي لاس. د هغه وروسته په 2011-12 کې دغه د مفتیانو په نامه باندې د علماو په دا ښایسته بڼه کې دا خلکو دا کاروبار شروع کړي. دا کسان په مخه ورسره واخیست. حضرت شیخ اقدس سلیم الله خان صاحب رحمه الله اوله فتوا د دې ډلې تاسو وتل دا ناجایز ده. هغوی ویل چې دا د نوي کال اوښتی دی، د دې اوس په مسایلو سر نه خلاصېږي. کم ډبې وخوړ. اوس چې دا زمانه څونه مخته ځي، د دا فاجرو د فاسق دغه چې کوم چم او د دې رنګ چمونه دي، دا هم د عصري وخت مطابق کوي. په هغه وخت کې دا چم اوس هم کار چې کوم وخت مخته زمانه جدیدیت ته ولاړل، دی هم دا کاروبار د خپل خباست په دا خوا ورته راوړي. د ډیجیټل کرنسي یا آنلاین کاروبار په دې کې ځان ورته رامخته کوي چې راسه دغه میلانه ازمایلي دا به موږ ځینې یوسو. د خلکو به معلومات هم وکړي، څه به پوښتنه هم وکړي چې دا جایز دي که نه جایز. د هغه باوجود بیا پیسې ورکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي والفاجر خب اللعین، فاجر چې کوم دي دا دوکهبازه دي او ډېر زیات رنګارنګ چمبازه دي، رنګارنګ چمونه تا ته کوي. یوه ورځ په یو مخ کې درته راسي، بله ورځ په بل شکل کې درته راسي، بله ورځ په بل شکل کې درته راسي. غواړي چې تا څنګه تاواني کړي او ستا سره څنګه فراډ او دوکه وکړي. نن په دا شکل کې راغلی و، په آنلاین سیسټم کې، ډیجیټل کاروبار سیسټم کې دی راغلی و مخته. نن یې مسلمانان بیا لوټ کړل. الله دې دې تباه کړي، دغه مسلمانانو ته دې الله هدایت وکړي. همیشه دا شریعت موږ ته ثابته کړل چې په هر کار کې باید موږ د علاقې د علماو سره او خاص کر د مفتیانو سره په دې باره کې معلومات او مشورې شریک کړو. بیا د هغوی خبره موږ ونیسو، دا بیا موږ نه غورځو. حدیث کې راځي نبي علیه الصلوة والسلام یو مؤمن د یوه غاره باید 2 وارې نه وچیچل سي. موږ د 10 وارې هم زیات چیچل کېږو، لا هم بیا موږ عبرت نه اخلو. وجه څه شته؟ موږ د عرضي ګټې ته ګورو، موږ د عرضي کاروبار ته ګورو، موږ د عرضي منافع او منفعت ته ګورو. هغه دا رقم چم زموږ سره وسي. هغه چا چې به په بیلچه ګټلي وي یا به په صدقه او خیرات پیدا کړي وي، هغه یې په دا کاروبار کې ولګولي چې یو شی به رازیات سي، نو یې هغه ټول یې یوړل. دا الله پاک جل جلاله تا ته د شریعت حکم در ثابتوي او چې ته عبرت واخل. لیکن موږ کله عبرت اخلو؟ دا څوم وار دی چې موږ د دې مشکلات سره مخامخ کېږو. په کار دا د عزیزانو د وخت دپاره درته وایم، د چا پیسې چې وړي دي هغوی ته دې الله تبارک وتعالی د زړه صبر ورکړي، نعم البدل دې الله ورکړي. پروا نه لري، موږ به هېڅ نه وایو. خدای تبارک وتعالی دې دې ته هدایت وکړي. الله تبارک وتعالی دې د دغه پیسو عوض ورکړي. لیکن د آینده دپاره یو عاجزانه خواست درته کوم، علماو ته ستاسو منفعت او تاوان نه رسېږي، دا تاسو ته رسېږي. د علماو سره مشوره کوئ په دې کاروبار کې، په دې سیسټم کې، په خپل معاملاتو کې، په هر قسم کاروبار کې باید ته د علماو سره مشوره وکړې. حضرت عمر رضی الله عنه په بازار کې ګرځېدی، چا نه به پوښتنه کول د کاروبار اصول دې زده دي، د شریعت قواعد او ضوابط چې د کاروبار په اړه دي دا دې زده دي، که به نه وي زه هغه به داسې د بازار وویستی. نن موږ په کور کې هغه کس بابا او کورنۍ ته ګران چې ډېر پراډي، ډېر پیسې ورته راځي، دغه موږ نه معلوموو چې دا پیسې ته د کومې خوا راوړې، خو دونې حلاله ګټه تا یې دا تا یو وخت پوښتنه ځینې کړې چې ته دا حلال یې راوړې، حرام یې راوړې، په دوکه یې ګټې، په سمه معامله یې ګټې، د کومې خوا یې راوړې؟ بس والله زما زوی دی، الله پاک داسې ښه زوی راکړی دی، ډېر ښه ګټې راوړې. دا تاوانو سره به هم د آخرت تاوانونه خو نور دي، الله دې مو د هغو څه وساتي. همیشه 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 دا زه بار بار درته وایم، د خپل علماو سره مشورې کوئ، شریعت ته ځان وسپارئ، د شریعت غلامان د ځانه جوړ کړي، د شریعت تابعداره سي، بیا به د هر قسم مشکلات څخه خلاص یاست.